نن سبا په دنیا کې تقریبا د 8 بلیونو زیات انسانان آباد دي او ژوند کوي، خو په دې کې د حیرانتیا خبره ده چې په دې انسانانو کې اکثر داسې دي چې هغوی خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. د خبر خو واضح برابري کې شک نشته چې د ابراهیم علیه السلام اولاد د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شوي وو، او بیا الله سبحانه وتعالی دغه خلکو په اولادو کې ډیر پیغمبران او طاقتور بادشاهان پیدا کړي دي، تر دې چې په تاریخ کې کوم مشهور امپراتوریان تیر شوي دي لکه رومن امپایر او پرشین امپایر په شان خلک د دوی د نسبت هم ابراهیم علیه السلام ته کیږي. تر دې چې په پاکستان او افغانستان کې کوم پښتانه آباد دي دوی خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي او د دعوه کوي چې مونږه بنی اسرائیل یو. خو دا دعوه ګوره صرف پښتانه نه کوي، په افریقا کې هم داسې ډېر خلک موجود دي چې هغوی دغه دعوه کوي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې راځو. او بیا په دغه خلکو کې خاص کر پښتانه په دې خبره باندې دلایل هم پیش کوي چې مونږ څنګه د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې راځو. نو ملګرو د دې ټولو خبرو به مونږ د حقیقي طور باندې جایزه اخلو. نو راځئ زموږ سره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ابراهیم علیه السلام نور وروڼه هم وو چې هغه د حران په علاقې کې آباد وو. وایي کله چې ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړو نو هغه دغه حران علاقې ته راغی او د خپل وروڼو سره آباد شو. دغلته یې لږه زمانه تېره کړه او د هغې نه بعد راغی شام طرف ته. په دغه زمانه کې د شام په دې علاقه کې کنعاني قبایل آباد شوي وو. ابراهیم علیه السلام هم د دوی سره دغه ځای پاتې شو او ډېر زمانې ورسره تېره کړه. نو دغه وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام مصر ته راغی او بیا د مصر نه واپس شو نو الله سبحانه وتعالی دله د اسماعیل او اسحاق علیهم السلام په شان اولاد ورکړو. اسماعیل علیه السلام لا وړوکی و په دغه زمانه کې ابراهیم علیه السلام خپل دغه بچی راوستل مکې ته په دغه علاقه کې آباد کړو. هر چې اسحاق علیه السلام نو هغه په دغه کنعان کې موجود و دغه قبایلو سره. او بیا چې کله د اسحاق علیه السلام دغه مور وفات شوه ابراهیم علیه السلام په دغه کنعاني قبایلو کې ودونه وکړو او د هغې نه بیا ډېر اولاد پیدا شو. بعضې مورخین وایي چې د ابراهیم علیه السلام ټول 8 زامن وو، بعض وایي چې نه 8 نه بلکې 11 زامن وو او دا د مختلفو بیبیانو نه پیدا شوي وو. خو تاریخي روایتو کې راځي ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته امر کړی چې تاسو د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شئ. بعضې دغه خراسان طرف ته رالیږلي وو کوم چې هسته به ایران دی، بعضې افریقې ته راغلي وو او بعضې یمن طرف ته. په افریقا کې چې کوم قبیلې آباد دي د بربر او مازیر په شان د دوی د نسبت هم د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام ته کیږي چې دغه اولاد راغلي وو د افریقې ته او د دې خلکو سره یو ځای شوي وو. دغه شان د بعضې اولاد ایران ته راغلي وو، د دې خلکو سره ودونه شوي وو او د دغه میلاد د وجې نه وروسته بیا ډېر خلک داسې دي چې د هغوی نسبت ابراهیم علیه السلام ته کیږي. او کوم اولاد چې ایران ته راغلي وو نو دوی هم په دغه وخت کې د آریین قبایلو سره ودونه وکړو او بیا د زمانې په تېرېدلو سره په دوی کې ډېر خلک داسې پیدا شو چې هغوی خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته شروع کړو. د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې مشهور دی میدان، هغه راغلی و د تبوک د علاقې ته په دغه ځای کې آباد شوی و او د هغوی نه بیا د مدین په نوم غټه قبیله وجود ته راغلې وه او دغه قبیلې ته الله سبحانه وتعالی د شعیب علیه السلام په نوم باندې یو پیغمبر رالیږلی و. دغه شان ابراهیم علیه السلام بعضې اولاد راغلي و یمن طرف ته، دغه ځای کې آباد شو، ودونه یې وکړو او دې وجې نن سبا په یمن کې هم داسې ډېر خلک موجود دي چې هغوی خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. نو ملګرو دا د ابراهیم علیه السلام د اولادو هغه تقسیم دی کوم چې بعضې مورخینو کړی دی او ډېر خلک د دوی سره اختلاف هم ساتي. اوس راځو هغه دویم تقسیم ته کوم چې مشهور دی په خلکو کې او هغه شروع کېږي د اسحاق علیه السلام نه. ابراهیم علیه السلام مشهور زامن دوه دي، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. اسماعیل علیه السلام په مکه کې آباد شوی و او د هغه نه وروسته بیا د عربو ډېرې قبیلې وجود ته راغلي دي. دغه شان اسحاق علیه السلام په کنعان کې اوسېدو او د هغه بیا مشهور زامن دي دوه چې یو ته ویلی کېږي یعقوب علیه السلام او بل ته ویلی کېږي عیسو. د عیسو مشر دی او یعقوب علیه السلام کشر زوی دی او ده ته د یعقوب هم ځکه ویلی کېدو چې د یعقوب د عقب نه دی وروستو والي ته ویلی کېږي او دی هم د خپل ورور نه وروستو پیدا شوی د عیسو نه. دې وجې نه اسحاق علیه السلام ده ته یعقوب نوم ایښودی و. مورخینو کې دا خبره مشهوره ده و یعقوب علیه السلام خپل اکثر روزګار د ښکار په طور باندې کوو، دغه اکثره مشغله ښکار کولو او هر چې عیسو و هغه به کرونده کوله. خو په دې دوه زامنو کې و یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام د ډېر زیات محبوب او د هغه سره به مینه کوله. په اسرائیلي روایت کې دا خبره مشهوره شوې ده و د دې دوه وروڼو په مابین کې څه بحث راغی یو وخت کې بیا د هغې د وجې نه اسحاق علیه السلام راولګېدو او د خپل زوی ته یې وویل یعقوب علیه السلام ته چې ته لاړ شه حران علاقې ته کوم کې زموږ لرې خپلوان اوسېږي ته د هغوی سره پاتې شه. نو په دې امر سره یعقوب علیه السلام د کنعان دغه علاقه پرېښوده او حران علاقې طرف ته روان شو. وایي دې چې کله دغه ځای ته راورسېدو په کوم ځای کې چې نن سبا بیت المقدس جوړ شوی دی په دغه ځای کې د آرام دپاره کېناستو او وده شو.
و یعقوب علیه السلام په خوب کې ولیدل چې زه به کوم ځای کې وده یم نو د دې ځینې پړوی ختي دي بر اسمان طرف ته بیا په دغه پړو باندې ډېر ملک داسې دي چې څه لاندې راکوزېږي او څه برخېږي. وایي کله چې یعقوب علیه السلام د خوب نه راویښ شو نو هغه ته دا یقین راغی چې دا ډېر مقدس ځای دی په کوم ځای کې زه وده شوی یم. و یعقوب علیه السلام په دغه ځای کې نښه کېښوده او د ځان سره یې دا وعده وکړله که زه چېرته دوباره د حران علاقې نه رالم ما ته موقع میلاو شوه نو زه په دې ځای کې د الله کور جوړوم. نو یعقوب علیه السلام راغی د حران علاقې ته هلته ډېر زمانه تېره کړه. و یعقوب علیه السلام په دغه حران علاقه کې د 10 کالونو هم زیاته موده تېره کړله. دغلته بيزي وسره ولې خپل خپلوانو د پاره په دغه خپلوانو کې یعقوب علیه السلام ودونه هم وکړل. دوه په دغه حران علاقه کې دغه 12 بچي پیدا شو او کله چې یعقوب علیه السلام ویل د خپل زمانه پوره کړله نو د خپل بچي او هر څه د ځان سره کړو او دوباره کنعان طرف ته روان شو. نو ملګرو دا کوم تفسیر چې ما تاسو ته بیان کو دا ټول ابن کثیر رحمه الله، ابن عساکر رضی په شان چې کوم مسلمانانو کې مورخین دي هغه ټول په خپل کتابونو کې را نقل کړی دی خو په تفصیل سره. خلاصه دا ده و یعقوب علیه السلام د کنعان علاقې ته راغی او په دغه ځای کې د خپل 12 زامنو سره آباد شو. بیا په دغه زامنو کې یوسف علیه السلام مصر ته راغی او هلته بیا مشهور واقعه چې تاسو ټول ته معلومه ده. ډیره زمانه بعد بیا یعقوب علیه السلام د کنعان نه راغی مصر ته او په دغه ځای کې بني اسرائیل آباد شو ډیر زمانې پورې. خو هر چې د اسحاق علیه السلام هغه اولنی زوی عیسو هغه د اردن طرف ته راغلی و. نن سبا چې د اردن کوم ملک دی دغه علاقه کې آباد شوی و. بیا دغه عیسو په اولادو کې یو مشهور پیغمبر راغلی دی ایوب علیه السلام. وایي د ایوب علیه السلام ډیر زامن او د هغه پیغمبر دی چې په ده باندې ډیر تکلیفونه راغلي وو، ډیره بیماري تېره کړې ده او دوی په صبر کې یو مثال ګرځېدلی دی. وایي د ایوب علیه السلام ډیر زامن او هغه بیا دغه شام نه راغلی و. نن سبا چې د ترکي کوم علاقه ده دغه ځای ته دوی ډېره زمانه په دغه ترکي کې تېره کړه. بیا په دوی کې بعضې اولاد ورو خورېدل تر دې چې نن سبا کوم ایټلي ملک دی دغه ځای ته راغلل. بیا په دوی کې هغه 2 ورونه پیدا شوي وو کوم چې د رومن امپایر بنیاد یې ښودی و. دې وجې نه د دغه رومیانو هغه نسبت ابراهیم علیه السلام ته کېږي او اکثر مورخین ایوب علیه السلام ته د رومیانو پلار وایي. کوم چې یورپي مورخین دي هغوی دې خبرې سره اختلاف کوي او دا وایي چې نه دا د ابراهیم علیه السلام اولاد نه دي بلکې په یورپ کې ډېر مخکې نه خلک آباد وو د یافیس په اولادو کې او د هغوی نه بیا دغه رومن امپایر وجود ته راغلی دی. او دغه رومن امپایر د انسانانو په تاریخ کې ډېر مشهور او طاقتور سلطنت تېر شوی دی چې د ځمکې په ډېرو غټو حصه باندې دوی غالب وو او په دوی کې ډېر طاقتور بادشاهان تېر شوي دي. نو یعقوب علیه السلام چې کله خپل بچي مصر ته راوستله بني اسرائیل هلته آباد شو نو دوی ډېر زمانه په مصر کې تېره کړه او دغلته یې خوشحاله زندګي تېروله ځکه چې یوسف علیه السلام په اوچت منصب باندې په مصر کې د دې بني اسرائیلو به خاص خیال ساتلی کېدو په دغه مصر کې. بیا لږه زمانه بعد یوسف علیه السلام وفات شو. کله چې هغه وفات شو نو د مصر هغه بادشاه د سره ډېر محبت و د دې محبت د وجې نه هغه راولګېدو او د یوسف علیه السلام چې کوم منصب و هغه یې بني اسرائیلو ته حواله کړو. دې وجې نه بني اسرائیلو کې بعضې داسې خلک مشران شو چې هغه ډېر بد خلک و ظالمان و د خلکو سره به یې ظلم کوو. خو بیا الله سبحانه وتعالی د دوی دا ظلم هم ډېر برقرار ونه ساتو. لږه زمانه بعد په دوی باندې زوال راغی. د مصر چې کومه دغه بادشاهي و هغه ختمه شوه او کوم چې فرعونیانو د هغوی بادشاهي شروع شوه او دغه فرعونیان راولګېدل بني اسرائیل هغه عزت یې د هغوی د لاس نه واغستو هغوی غلامان کړو د هغوی سره چې څومره مجاهدادونه وو ټول یې په خپل لاس کې واغستل. په دې کار سره بني اسرائیل په یو اوږدې غلامۍ کې اخته شو تر دې چې موسی علیه السلام راغی دوی د فرعون د غلامۍ نه آزاد کړو. موسی علیه السلام دغه بني اسرائیل ځان سره کړو او نن سبا چې کوم فلسطین دی دغه ځای ته راغی. دغلته عمالقه اوسېدل په هغوی باندې حمله وکړله هغوی د دغه ځای نه وویستل او د فلسطین په دغه علاقه کې د بني اسرائیلو 12 قبیلې آبادې شولې. خو په دغه زمانه کې موسی علیه السلام وفات شوی و دغه نه وروسته نور پیغمبران راغلي وو هغوی به هم دغه بني اسرائیلو ته دعوت کوو په دې فلسطین کې. خو په دې بني اسرائیلو کې مسله دا وه چې دوی به اتفاق خلکو په خپل منځ کې همیشه به جنګونه کول اختلافات په دې خلکو کې ډېر زیات وو. خو الله سبحانه وتعالی هغه مشري داود علیه السلام له ورکړه. داود علیه السلام د عمالقو سره جنګ وکړو هغوی له شکست ورکړو او د بني اسرائیلو هغه ټوله مشري د داود علیه السلام لاس له راغله. د داود علیه السلام سره پیغمبري هم وه او بادشاهي ولو هم الله سبحانه وتعالی ورکړه. بني اسرائیل راجمع شو رايوځای شو او په دې سره د بني اسرائیل هغه ګولډن ایج شروع شو او دوی په خپل ترقۍ کې اعلی مرتبې ته ورسېدل. او د دوی د ترقۍ بیا نوره هله سیوا شوه کله چې د داود علیه السلام زوی سلیمان علیه السلام په تخت باندې کېناستو. بیا خو تاسو ټولو ته پته ده چې سلیمان علیه السلام څنګه بادشاه تېر شوی دی په تاریخ کې. د ده په زمانه کې ټول بني اسرائیل په یو خبر باندې متحد وو د یو بادشاه د حکم د لاندې وو او په دوی کې هغه اختلافات بالکل ختم شوي وو.
نو د سليمان عليه السلام په دور کې ډیره ناشنا بادشاهي و. د ابراهیم عليه السلام چې څومره اولاد په دغه زمانه کې خواره شوي وو نو هغه ټول د سليمان عليه السلام بادشاهي منلي و او د په خلاف د چا هم د جرأت نو چې بغاوت کړي وي. خو د دې دنیا یو قانون دی او هغه دی زوال فنا چې په هر چا باندې برازي. نو دغه شان سليمان عليه السلام باندې هم دغه فنا راغله، هغه وفات شو او دغه وفات نه وروسته دغه بادشاهي د سليمان عليه السلام زوی روحیبوم ته پاتې شو. روحیبوم چې کله په تخت باندې کېناستو نو بني اسرائیل دغه خلاف وکړو، دغه په خلاف بغاوت وکړو او دغه بادشاهي نه تسلیموله. دی وجنه د بني اسرائیل په مابین کې غټ درار پیدا شو. د دوی عظیم الشان سلطنت په دوه حصو کې تقسیم شو، په شمال او جنوب کې. د شمال په طرف باندې د بني اسرائیل لس قبیلې آباد شولې، لس قبیلې راولګېدلې، خپل سلطنت قائم کو. دغه شان جنوبي طرف ته هم دوه قبیلې وي چې هغوی خپل حکومت قایم کړو. خو بیا په دغه زمانه کې اشوري سلطنت قایم شو په عراق کې. د هغوی بادشاهان راولګېدل او د بني اسرائیل دغه حکومت کوم چې په شمال طرف کې جوړ شوی او په هغوی باندې حمله وکړله او دا حمله دومره شدید وه چې په دې کې د بني اسرائیل غلس قبیلې تس نس شوې. دغه اشوري بادشاهانو یو عادت او عادت دا و چې دوی به خلک خورول په علاقو کې. دوی نه غوښتله چې په یو ځای باندې انسانان د ډېر راجمع شي. دوی هم د بني اسرائیل دغه شان خواره کړل، یو ځای بل ځای ته یې ولېږل او د دغه بني اسرائیل غلس قبیلې ورکې شولې کوم چې د اوسنۍ زمانې پورې غایبې دي. او اوس چې نن سبا په دنیا کې کم اسرائیل آباد په فلسطین کې دا شی به دوه قبیلې دي کوم چې په جنوب طرف کې آباد وي. اوس دغه لس قبایل چېرته لاړل؟ دوی کوم ځای ته هجرت وکړو؟ په دې کې ډېر اقوال دي او په دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دعوه کوي چې دغه بني اسرائیل مونږ یو. په دغه خلکو کې پښتانه هم دي، دوی د دعوه کوي چې مونږ په دغه زمانه کې راغلی یو افغانستان طرف ته او دلته آباد شوي یو، مونږ اصل کې بني اسرائیل یو. په دې خبره باندې دوی یو څو دلایل پیش کوي. یو دلیل خدا دی چې پښتنو کې یوه قبیله ده یوسف زی، دا اصل کې نسبت دی یوسف علیه السلام ته. دې وجې نه دوی دا دعوه کوي چې مونږ بني اسرائیل یو. دوی په پاکستان کې چې کوم پښتانه آباد دي دوی دې ځای له خیبر پښتونخوا نوم ورکړی دی. دوی وایي چې مونږ دا نوم د دې وجې نه ورکړی دی چې په هغه عربو کې چې کوم خلک آباد وو یهودیان هغوی خپل علاقې ته خیبر نوم ایښودی و، نو مونږ هم دې علاقې ته خیبر ایښودی دی او د دې مماثلت د وجې نه مونږ بني اسرائیل یو. دغه شان وایي مونږ ته چې د پښتون ویلی کېږي دا اصل کې بختون دی. په دې بختون کې نسبت هغه بختي نصر بادشاه ته کوم چې بني اسرائیل خواره کړي وو افغانستان ته یې راوستي او دلته آباد شوي دي. خو ملګرو دا خبره تحقیقي طور باندې ثابته نه ده، صرف دعوې دي، بلکې په دې باب کې ډي ان اے ټیسټ هم شوی دی. په هغې سره دا دعوه بالکل دروغ ثابت شوې ده چې د پښتنو نن سبا چې کوم په پاکستان او افغانستان کې آباد دي د دوی هېڅ مناسبت نشته دغه بني اسرائیلو سره کوم چې په فلسطین کې آباد دي. دې وجې نه د دعوه کول مضبوط دلایلو ته محتاج ده کوم چې نه میلاویږي موږ تاسو ته. نو ملګرو دغه اولنۍ حمله وه چې د بني اسرائیلو په هغه شمالي طرف باندې شوې وه هغوی خواره کړي وو، تس نس کړي وو. دغه شان دویمه حمله بیا ډېره زمانه بعد شوې وه په جنوبي سلطنت باندې د بني اسرائیلو. په دغه حمله کې د بني اسرائیلو هغه عبادتګاه هیکل سلیماني ته اور اچولی شوی و، هغه پکې سوځولی شوی و. په دغه حمله کې د عراق دغه بادشاه راولګېدو. بني اسرائیل ټول ځان سره قیدیان کړو، عراق ته یې راوستل او هلته به د خپل خدمت اغوستو. خو بیا لږه زمانه بعد په دوی کې یو بادشاه راغی چې هغه نیکدل انسان و، نو هغه دغه بني اسرائیل له قید نه آزاد کړل او دوی دوباره راولېږل فلسطین ته او هلته یې آباد کړل. نو خلاصه مې دا ده ملګرو چې نن سبا په دنیا کې د اکثرو خلکو نسبت ابراهیم علیه السلام ته څنګه ولي کېږي. امید دی چې په دې خبره باندې به تاسو پوه شوي یئ. که دا خبر چېرته ثابت شي چې واقع د ابراهیم علیه السلام 11 زامن وو نو بیا دا خبره یو قسمه حقیقي ثابتېږي چې واقعي بعضې پکې ایران ته راغلي وو، بعضې یورپ ته، بعضې افریقې ته او بعضې یمن طرف ته. بیا په دې خبره کې شک نه پاتې کېږي چې په دنیا کې ډېر انسانان داسې دي چې د هغوی نسبت ابراهیم علیه السلام ته کېږي. خو که دغه خبره چېرته غلطه ثابته شوه چې د ابراهیم علیه السلام زامن 11 نه وو بلکې د دې نه کم وو، بیا په دې خبره کې لږ سوچ پکار دی او د دغې خبرې هغه صحیح ثابتېدل به بیا مشکل وي. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته دا فرمایلي وو او په قرآن کې هم دغه خبر را نقل. الله فرمایلي ابراهیم علیه السلام ته چې زه به ستا نه امام جوړوم د خلکو دپاره، ته به د خلکو پیشوا یې، مقتدا به یې د خلکو. دې آیت کې چې انسان سوچ وکړي نو هم دې خبره کې یو قسمه صداقت پیدا کېږي چې واقعي د ابراهیم علیه السلام نه بعد چې څومره هم پیغمبران راغلي دي هغه ټول د ده په اولادو کې دي. رومن امپایر چې وجود ته راغلی دی نو هغه خلک هم د ابراهیم علیه السلام اولادو. پرشین امپایر چې وروسته وجود ته راغلی دی د هغوی هم یو قسم اختلاط راغلی او د ابراهیم علیه السلام د اولادو سره هغه هم یو قسمه د اولاد شمارلی کېږي. دغه شان په مکه کې د عربو په علاقه کې چې اسماعیل علیه السلام آباد شوی و او د هغه زامنو ډېر قبیلو کې وجود ته راغلي وو او د هغوی نه بیا مشهور سلطنتونه وجود ته راغلي دي لکه بنو امیه، بنو عباس، دا ټول ابراهیم علیه السلام ته منسوب کېږي. دا خبر واقعي صحیح ده
چې ابراهیم علیه السلام د خلکو لپاره امام دی، د بادشاهانو امام هم دی او پیغمبرانو امام هم دی. د دوانو لپاره جدي امجد شمارلی کېږي. نن سبا په ټوله دنیا کې تقریبا 56% انسانان داسې دي چې هغه ټول خپل ځان ته د ابراهیم علیه السلام تابعدار وایي. او دا ناشنا خبره ده چې الله سبحانه وتعالی دغه پیغمبر له ډېر مقبولیت ورکړی دی په ځمکه کې. ډېر انسانان د ده سره مینه کوي او هر یو انسان دا دعوه کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ور روان یم. دا ناشنا مقبولیت دی چې په دې دنیا کې د بل چا په قسمت کې نه دی رسېدلی.